فوزیه کوپی په یوه وسله حمله کې ټپي شوی. پر فوزیه کوپی برید چاو څنګه کړی ویډیو راسره وګورئ. سلام ستړي مشئ، سهار مو په خیر. په مره ګرځم ته زه خبر ده چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ. فوزیه کوپی په یوه وسله حمله کې ټپي شوه. د افغان سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد محسوم ستانکزي پر خپل ټویټر لیکلي چې د یاد پلاوي غړی فوزیه کوپی نن ماښام د پاروان کابل پر لاره د نامعلومو وسلوالو کسانو په حمله کې ټپي شوې ده. ښاغلی ستانکزی زیاتوي چې میرمن کوپی برسرن ټپي شوې او روغتي وضعیت یې ښه دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دوستانو دا و د نن سهار تازه خبر چې فوزیه کوپی په وسله حمله کې ټپي شوي او محسوم ستانکزی زیاتوي چې میرمن کوپی برسرن ټپي شوي او روغتي وضعیت یې ښه دی. بل خوا د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. راتلونکي کې موږ سره اوسئ، که تازه خبرونه راتلل موږ به تاسو سره شریکوو.